بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. کتاب ریاض صالحین یوصلو واتیم نمبر باب شروع باب مبارد فضیلت منزونو کی پدې باب کې سورم نمبر حدیث ته ابو هريره روایت کوي چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة، پنځه وختونه د فرضي منځونو اهتمام کول او جمعه او یو جمعه تر بل جمعه پورې چې یو جمعه مونږ هغه سره وکي او داغي خطبه واوري جمعه ته وختي راشي د سنت طریقې مطابق په کول کې غسل وکي، کپڑے پاکي واچي، مساق استعمال کی، خوشبو استعمال کی او جمعه ته راشي. نو دی وی جمعه تر د بل جمعه پورې کفاره لما بینهن، دا منزونه دا یو جمعه د بل جمعه پورې دا کفاره ده په مابین دغه کې چې کوم ګناهونه واړه ګناهونه دا د چا نه کیږي نو هغه ته الله تعالی معاف کوي. ما لم تغش الكبائر، خو چې دا شرط دا ده خو چې دا سړی دغه شان ته غټ ګناهونه نه پټ کړي. څه معنا؟ چې دې سړی غټ ګناهونه نه کړي، دغه مؤمن مسلمان غټ ګناهونه هغه نه کړي، غټ ګناهونه په دې باندې معاف کیږي نه. او د 5 وخت منځونو سره د دې په مابین کې کوم ګناهونه کیږي او د وی جمعه تر د بل جمعه پورې یو جمعه منتاو کو، بل سبا جمعه د جمعه منتاو کو، نو تا چې په دې کومه چې جریان مونږ دغه دا کومه چې د جمعه روانه ده دغه مخ کې دا کومه جمعه چې وا څونه ګناهونه واړه ګناهونه تا نشوي دي او ته په خیمانه او الله ته په توبه وباسي، نو الله تعالی ته دغه شان دغه جمعه د مونږ په پابندۍ باندې خوشاله چې جمعه مانځه خطبه تم راشي، دکانم بند کی، کورم پرې د وخت راشي او د جمعه آداب او سنت هغه تراگیر کی، نو الله تعالی د وی جمعه ګناهونه معاف کوي. یو بل روایت کې راځي ورمضان الى رمضان، او د یو رمضان ته د بل رمضان پورې یو رمضان میش روزي تا پابندۍ سره ونیولې او واقعا چې تا لکه څنګه چې د خوراک او د اسکاک او د جمانه دی روزنی ولیدا دغه شانت دي د غیبتونو تهمتونو د روزنی ولیدا او سید ونیولا د یو کال ګناهونه لته دغه شانت په دغه روزو باندې معاف کړي. نو دې روایت کې فائدہ څه ده؟ فائدہ پکې ودا چې د الله تعالی دی عظیم مهرباني ته وګوره چې په خپل بندگانو باندې کوي نیک عمل باندې اوچته بدلیم درکې او تا کړي ګناهونه ته الله تعالی معاف کوي. دا د الله تعالی به حد مهرباني او دغه شان په کم عمل باندې په معمولی عمل باندې الله تعالی ډیر اوچته خسته بدلی درکې. منز مفتا او دس مفتا جمعات مفتا مولوی صاحب مفتا او ګناهونه په الله تعالی معاف کوي. درجه پر رب العالمین چتای دا څومره عظیم او خسته رب دې زموږ استاد. دیو فائدہ وکړه دا چې فضیلت پکې د منځونو، فضیلت پکې د جمعې د منځونو د اهتمام، فضیلت پکې د رمضان بیان شو، اجر سره سره الله تعالی په دې خسته اعمال باندې د سکی ګناهونه تعالی معاف کوي. دا بل اخر نه روایت 5 نمبر وعن عثمان بن عفان رضی الله عنه، عثمان بن عفان روایت قال داوی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نورد لي دا الله پیغمبر فرمای ما من امرئ مسلم، نشته یو مسلمان سړی په دې کې ختم شامل ده، نشته یو مسلمان سړی تحضره صلاه مکتوبه چې حاضر شي دغه مسلمان ته هغه د فرضي منځ وخت او دا ژوند دی او دا دغه شانته دغه ادا کول ته مخاطب شي فيحسن وضوءها، ادا مؤمن مسلمان دغه منځره لپاره خپل خسته او د سوکي خسته او دسته چې دغه شر هر اندام ته ورسي او درې ځل هر اندام پوره وینځي
پاول کی بسم الله او مساک استعمال کی او په اخر کې دغه شانته هغه ګټکی هغه د خپل په سره د ګټکو سره دغه شان سی وینځي خپل او د سی متوجی دغه صورت لحاظو کی او په اخر کې دعا موي وخشوعها وركوعها او دغه منز دا به پوره خشوع او عاجزۍ باندې وکي او دغه شان د پوره رکوع سره وکي او پوره سجدو سره وکي سمانه خشوع سمانه یعنی دغه شان ته متوجي الله ته په دې عمل کې اخلاص وي او رکوع سجده دای برابر وي نو الله پیغمبر فرمایي کوم مومن مسلمان چې داسې کار وکي صحیح او د سکی او دا دغه شان د خشوع تواضع هغه باندې مونږ کی د الله درزه د پاره وکي او رکوع صحیح وکي سجده صحیح وکي الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب مگر دغه مونږ به دغه شان دغه مؤمن مسلمان د پاره هغه ګناهونه چې دغه مخکې کړی دي دغه د پاره به کفاره شي هغه ګناهونه په دغه باندې ختم شي اګم ګناهونه ما لم توت کبیره شرط ده چې دې راتګ نیو کړي په غټه ګناه سره غټه ګناه ته وی چې هغه کې د الله تعالی لعنت وي هغه کې د الله تعالی غضب وي هغه باندې حد دغه شان د اسلام هغه مقدر کړي او خالي بر ور باندې خوي ته ولګي غټ ګناهونه او چې غټ ګناهونه دې سړی نیو کړي او یو او دستاو کو ټول ګناهونه الله په څه کوي معاف کوي وذالک الدهر كله او دغه شان د ټول زمانہ هر وخت الله تعالی تاسو ته شان معاملې کوي ته چې هر وخت د مانځه وخت داخل شي او تا په کور کې خيستا مزیدار د الله د پاره او د زکو او د څه په توجه باندې وکړو او کوم ځای ته به کې وځ پاتې نشو مساعد به کې استعمال کو د الله د پیغمبر د سنت ترخو خیال به کې وساتو اخر کې د خيستا مزیدار دعا ویلا دغه شان ته په هر قدم باندې نیکه نه خلا پیدا وا او را لمون دی وکړو د مونږ چې سلام وګرځو او دغه شان ته به د مونږ واپس شي څومره ګناهونه دي تا کړی وي ټول تعالی تعالی په دغه یو او داسه او په دغه یو مون مې څه کوي الله ته معافي خو د مون د الله درزه ده پاره وي او په دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وي نو په دې حدیث کې اوله فائدہ ده چې مؤمن مسلمان ته الله نبی صلی الله علیه وسلم او زمونږ دین ترغیب ورکړي اے مؤمن مسلمان تیزی پیدا کزان کې د رسول د منځونو د فرضي منځونو او د سونو سره سره دغه شاده نفلی هم کوا دوه فائدہ وکړه دا چې الخشوع روح الصلاه د مانزه روح چې ده تازگی چې ده او چې مونږ باندې قبليږي دا چې خشوع غره از چې راشه رکعاتونه پوره کی او شمار خډیر وکي او نه پته پوښي نه په الله پوښي او بل خبر نه چې ما څو رکعات کړې دي ا د خپل مون معنی نه خبر نه دا مون نه غره د مونږ کې خشوع ال راځي د مونږ په معنا باندې ته پويږي مونږ کې خشوع ال راځي چې تر مانځه لګ مخ کې راشي او د رکعات مونږ هغه ته وکي خيسته مزیدار نو هغه بس تا مقدمه شي د خشوع د پاره مانځه کې بدله خشوع پیدا کیږي او بل فائدہ به کې دا چې دغه شان د مونږ چې دغه شان هغه من ګناهونه د معاف کیږي کوم خطیر شو حکم مون هغه مونږ چې هغه ستاسو الله سره حاضر او د الله درزه ده پاروي او بل فائدہ به کې دا چې الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم تنبیه ورکړي چې ګورې مومنانو مسلمانانو څومره چې طاعتونه د الله نه کوي لکه مونږ شو دغه شان نور اعمال شو په دې سره واړو ګناهونه د هر وخت معاف کیږي کله د ګناه وشو د پخیمانته او د توبې سره سره څوکا یو نیک عمل پسې وکا صدقه پسې وکا دوه رکعات مونږ پسې وکا ستا ګناهونه الله تعالی پاګه باندې معاف کی الله دې خبر متاسمه په توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد